دا ځل راغلی یم د حبیب الله ځاځي لوی مارکیټ ته. محمد نومان یو تن دکاندار د حبیب الله لوی بازار دکان نمبر 178. په ډېر ښه کیفیت کې سکیچر بوټان شته دي، ورسره سپلۍ دي، عطرونه دي او انشاءالله په پلان کې لرو چې قندارۍ خولۍ چې ښایسته ډیزاینونو کې انشاءالله چې د خپلو هموطنانو په خدمت کې. ساعتونه هم لرو، هم مردانه لرو هم زنانه لرو، په بهترین ښایسته شکلونو کې دي، نو هم زنانه شته او هم مردانه شته. دوستان وخت دی چې روغ جوړ اوسئ. زه عطاالله وردګ یم، د زلبیال عبدالرزق څخه ستاسو په خدمت کې چوپړ کې حاضر یم. دا ځل راغلی یم د حبیب الله ځاځي لوی مارکیټ ته او دا ای بلاک ده. تاسو څنګه زموږ تر شا ګورئ د شا سکیچر بوټان او عطریات دلته راغلی یم او دکان نمبر چې دا غلط نه کړي 178. نو زموږ یار دوست دلته نوی دکان جوړ کړی ده. سلامونه، ښه انشاءالله جوړ په خیر. نومان جان زموږ یار ده او دکان خیر ده دکان جوړ کړی ده. نو نومان جان څخه راغلی یاستو د خیر سره چې دغه اول خو دکان مبارکي ورته ورکړو ځکه چې ډېر ښکلی دکان یې جوړ کړی ده. نو خدای پاک د کاروبار کې برکت واچوي. نومان جانه سلامونه، وخت په خیر. دغه لیدونکو ته هم که ځان معرفي کړي بیا به انشاءالله نور خبرې وکړو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد نومان یو تن دکاندار د حبیب الله لوی بازار دکان نمبر 178 او دلته خدمات وړاندې کوي. دلته خدمات تر اوسه پورې دغه ځکه چې دا افتتاح شوی نه ده نو راغلی یاستو ځکه زموږ اختر نه نږدې ده. که چېرې تاسو د خیر سره اختر کې د جوړۍ ساعتونه او پسې ونیسه عطریات او بوټان او ورسره قنداري خولۍ چې هغه خانه تشه ده انشاءالله هغه به تر افتتاح پورې د خیر سره ډک شي. نومان جانه بغیر دغه خدمات دي که موږ ته اوس موږ خپله هم ویلی دا چې موږ ولیدل ته خپله هم که موږ ته معرفي کړي. بالکل موږ سره په ډېر ښه کیفیت کې سکیچر بوټان شته دي، ورسره سپلۍ دي، عطرونه دي او انشاءالله چې په پلان کې لرو چې قندارۍ خولۍ چې ښایسته ډیزاینونو کې انشاءالله چې د خپلو هموطنانو په خدمت کې کړو انشاءالله. دلته هم لاندې ساعتونه هم او ګوتمۍ هم ولیدل دا هم دي که نه؟ بالکل ساعتونه هم لرو، هم مردانه لرو هم زنانه لرو، په بهترین ښایسته شکلونو کې دي، نو هم زنانه شته او هم مردانه شته. هغه زنانه او مردانه موږ پرې مربوط نه زنانه هغه چې څوک نامزداران دي هغه د اختر کې هغوی ته واخلي. نو پنجانه دغه عطرونو کې ځینې عطرونه خلک یې پېژني ځینې نه پېژني. که دغه راته وښیې که دغه دوستانو ته یې موږ ته وښیې کوم یې وښیي دې ښه راوښیې موږ ته. د هر چا ذوق جلا جلا وي، نو انشاءالله زه به تاسو ته یو 2-3 قسمه عطر وښیم چې نن سبا خلک یې ډېر زیات خوښوي، بلکې د اوړي دي څنګه چې د ژمي لپاره ژمي کې عطر استفاده کوي په اوړي کې، خو بیا د اوړي عطر په ژمي کې نشي استفاده کوی، د ژمي عطر په اوړي کې نشي استفاده کوی. نو انشاءالله اوس به زه تاسو ته عطر وښیم چې کوم باید په اوړي کې استفاده شي او کوم باید په ژمي کې انشاءالله. دوستانو موږ سره پاتې شئ. راغلی یاستو نومان جان څخه د دې دوکان نوم چې دا شا سکیچر د بوټانو او عطریاتو دکان ده. هر کله چې تاسو راشئ د خیر سره نومان جان مو خدمت کې ده او یا بشیر جان مو دواړه خدمت کې دي. نو ودرېږه چې وګورو موږ رابزان کې عطرونه لیدلي ول بس دا څنګه ښکلی بوی کوي دا خو تینوړو د خیر او پیغام اوسئ دوستانو دواړه ښایسته بوی کوي. دا بیا قیمتونه یې څنګه دي ځکه چې ځینې دوستان پوهېږي او ځینې نه پوهېږي. دغه هم ښایسته بوی کوي دغه هم ښایسته بوی کوي نرم بوی کوي. قیمتونه به انشاءالله چې عموما بازار نه د نورو ځایانو نه ارزانه وي، چون دا بازار نوی دی چې موږ هم ځان ته مشتري پیدا کړو او ستاسو د یوټیوب چینل د مخې نه انشاءالله موږ د خدمت کې ورور خوشحاله اوسئ. مننه. نو انشاءالله دغه چې دی دا به ورته ګرام په 80 افغانۍ کې حسابو. قطیان یې لري که نه؟ قطیان لري، نو انشاءالله دا به ورته فی ګرام په 80 افغانۍ کې حسابو. ډېر ښه ډېر ښه. دلته دوستانو تاسو موږ ګورئ دغه ډېر ښایسته ښایسته ساعتونه هم دي
دغه ساعتونه هم که نومان جانه دغه د عطرونو په څنګ کې هم راته معرفي کړي کوم ساعت ښه ده. ځینې وایي چې ځینې پېژني دغه ساعتونه، ځینې چې بازار ته ځي هغه ساعت نه پېژني. کوم ساعت ښه ساعتونه ده؟ خو د مختلفو کمپنیانو نه موږ لرو، لکه هغه چې شو کاسیو شوله، رولکس شولو او همداسې سویسټین په نوم باندې. نو زه به فقط تاسو ته یو دوه دانې معرفي کوم چې دغه د رولکس کمپنۍ نه دی، ډیزاین لري، اکثره ځوانان یې زیات استفاده کوي. او دا یې کوم دغه کمپنۍ؟ چې دی دا اسکیمي په نوم باندې ده، اروپایي کمپنۍ ده، نو بهترین شی دی. رولکس نوم خو مې اورېدلی، رولکس، او دا ډېر ښایسته کمپنۍ ده. او دغه چې د نوی کمپنۍ ده، دا خو موږ اوس نوی وایو. کمپنۍ ده، بهترینه کمپنۍ ده چې د ډبل ټایم لري، نو په همدې خاطر باندې هم دوستان یې خوښوي. بالکل. نومان جانه دغلته موږ دغه سکیچر یې ولیدې، ډېر ښایسته سکیچر یې وې او ورپسې سپلۍ بوټان. دغه وختونو کې دغه سکیچر بوټان د سفر لپاره ډېر ښه دي او تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. نو دغه هم که راته معرفي کړي کوم شیپونو کې راځي، کوم رنګونو کې راځي، دغه که راته معرفي کړي ان بوټان ان سپلۍ. بالکل سکیچر بوټان لرو، مثلا زه به تاسو دا وښایم، ارشفیټ کمپنۍ کې دی او یو خو چې دی اکثره خلک چې دي پښې درد کوي، نو البته ډاکټران هم ورته وایي چې د سکیچر نه یا نرم بوټ نه استفاده وکړئ. نو دا بوټ چې دی بهترین بوټ دی او راحته بوټ دی. سپک هم دي او سپک هم دي، بالکل. او په دې کې پښه پکې بوی نه کوي. خاصیت یې دا هم پکې ډېر ښه دی چې پښه پکې بوی نه کوي. دغه ډېر ښه، ځکه اکثریت دا خلک چې مشکل لري دغه پښې بوی کوي که نه دوی وړي کې. نو سکیچر او دا ډېر ښایسته سپک بوټان هم دي. د دې په څنګ کې سپلۍ هم که راته معرفي کړي. هغه د کوم هغه هم سکیچر دی؟ هم سکیچر سپلۍ دی، بالکل، چې مساجدار ورته ویلی شي. شپ به تاسو وګورئ، مساجداره دي او دا هم بالکل لکه هغه مې چې درته معرفي کړل دی همچنان دا هم همغسې دي، نرمې دي، د ویتنام کمپنۍ څخه دي، بهترین کوالټي لري. دا خو د هغې نه هم بیخي سپک دي، بالکل لکه هېڅ چېرې چې په لاس کې نه اوسي. بالکل نه، انشاءالله چې بهترین شی دی سکیچر. خوشحاله اوسئ. ښه شی ورکړه چې دوستان هم راشي دلته د خیر سره د نږدې څخه. دوستانو دغه کوم مارکیټ کې چې موږ یاستو دا تر اوسه پورې افتتاح شوی نه ده. د خیر شکل افتتاح شو، د خیر دوکان به هم د خیر سره ډک شي. دا نوی ډیکور کړی ده. انشاءالله ستاسو بیا انشاءالله د خدای رضا وه که ژوند و بیا به حاضرېږم، بیا به خیر نومان سره ځو، نومانځ که به ورځو د خیر سره دغه ټول د خیر هغه وخت به نور دوکان هم ډکېږي او نور د خیر سره ټول کوم سامان چې دې دوکان ته راوړی خوالیګان هم هغو ته پوره رسېږي، نور سامان به هم رسېږي. تر خپل هغه نظریات پیشنهادات هم زموږ سره شریک کړي چې چای راوړی د خیر سره نومان جان، هغه نومان جان ته بیا ووایي چې بیا د خیر سره آینده کې راوړي انشاءالله. انشاءالله په خیر سره. خوشحاله اوسئ. تاسو هم کور ودان چې زموږ دوکان ته راغلی. ژوندي اوسئ، ښاد آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ ورور، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. دوستانو تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګان موږ سره وګورئ. تر بیا چې زه طاوله وردګ د عبدالرحیم څخه سات په نوم چوپړ کې حاضر یم. تاسو په لویه بخښونکي لاس پرم د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ.